السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو په دې جلسه کې مونږ الجبر، الجبري عدد او د اعدادو محور لولو. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. مونږ درس عنوان څه ده؟ الجبر. ګران زده کوونکو الجبر د ریاضیاتو هغه برخې ته ویل کیږي چې شمېر یې د سمبولونو سره یو ځای کارول کیږي او د حرفونو شمیرلو سربیره په الجبر کې د نامعلومه مقدار په توګه کارول کیږي. دې نه بعد راځو ګران زده کوونکو څه چې موږ ته مهمه ده الجبري عددونه دي. موږ بله عنوان الجبري عدد. ګران زده کوونکو الجبري عدد هر کله چې یو عدد د هغې د نښانې په نیت مطالعه شي عدد ویل کیږي. الجبري که عددونه دوه ډوله دي، یعنی دوه ډوله سمبولونه لري، یو مثبت علامې لري او بل منفي علامې لري چې د اعدادو محور په شکل باندې ښودل کیږي. الجبري که شمیرل د ښودلو لپاره هم کارول کیږي. ګران زده کوونکو د دې لپاره چې موږ وویله عددونه دوه علامې لري، مثبت او منفي، مخکې دې نه چې عددي الجبر باندې خبرې وکړو راځو د اعدادو محور باندې خبرې کوو. ګران زده کوونکو د اعدادو محور یو مستقیمه مبدعي چې یو ټاکلی اصل لري او د ښي او کیڼ اړخونو شمېر په مساوي وقفو ویشل شوي او مبدع د صفر شمېره ښودل کیږي او د مبدع څخه د عدد ښي خواته مثبت او د مبدع څخه د عددو کیڼ اړخ ته منفي علامه وجود لري. راځئ ګران زده کوونکو تاسو دغه محور ته ځیر شئ. لکه موږ یو مستقیمه خط لرو، دې ته وایو د اعدادو محور. مبدع په نظر نیسو دغه مبدع ده، موږ وویله چې مبدع په صفر سره ښودل کیږي، یعنی صفر شماره څه ده؟ د اعدادو محور په منځ کې قرار لري یا په مبدع کې قرار لري. ښي خواته راځو ګران زده کوونکو. ښي خواته همداسې تقسیم بندي چې موږ وکړو ټول مثبت علامې دي، لکه مثبت یو، مثبت دوه، مثبت درې، مثبت همداسې ادامه لري دا تر مثبت لایتنۍ پورې، مثبت لایتنۍ پورې. دا مونږه د اعدادو محور ده چې مثبت عدد موږ ته ښیي. اوس راځو کیڼ خواته، داسې مونږه طبقه بندي کړله، هره خانه مونږ جدا کړله. دې خوا سیدي منفي دي، یعنې داسې لیکو منفي یو، منفي دوه، منفي درې، منفي څلور، منفي پنځه، همداسې ادامه لري تر منفي لایتنۍ پورې. ګران زده کوونکو دغه محور چې تاسو ګورئ دې ته په الجبر کې د اعدادو محور ویل کیږي چې ښي خواته مثبت عدد دی او چپ خواته یې منفي عدد دی او مبدع یې هم صفر ده. ګران زده کوونکو زموږ د عدد په محور کې یوازینی شمیرل الجبري یا عدد الجبري څه علامه نه لري، عبارت له صفر څخه ده. صفر نه مثبت کې راځي نه منفي کې راځي، بلکې د محور اعدادو مبدع ده. راځو ګران زده کوونکو اوس حد ته. په الجبر کې موږ د بل شي سره کار اخلو، هغې ته حد ویل کیږي. حد کتورې او عددونه د ضرب او تقسیم علامو په واسطه یو له بل سره وصل شي د الجبریک حد رامنځته کیږي. لکه موږ لرو، لکه کولی شو چې سمپل ولیکو ایکس. ګران زده کوونکو ایکس دې خپله یو الجبري حد ده، یا هم کیدای شي داسې چې دوه ایکس مربع وای، دا هم یو الجبري حد ده، دا هم حد ده او دا هم یو الجبري حد ده. دا ګورئ چې یو دانه دي او دلته څو دي؟ یو دوه درې، یعنې درې مختلفه سمبولونه یو ځای شوي یو الجبري حد رامنځته کړي. ګران زده کوونکو په الجبر کې حد کې حروفونه نامعلومه یا متغیره بلل کیږي او عددونه د ظریف عدد په نوم یادیږي. مثال لکه موږ لرو ایکس، همداسې وای، زد. دا حرفونه چې موږ ګورو دا په الجبر کې اصلي متحول په نوم باندې یادیږي. او همدارنګه بل حرفونه چې ګورو لکه ام، ان، پی، دې ته چې دي فرعي متحول ویل کیږي. فرعي متحول. ښه ځیر شي ګران زده کوونکو، اصلي متحولونه چې عموما دي په ایکس، وای او زی باندې ښودل کیږي د الجبر په افادو کې، او فرعي متحولونه چې دي په ام، ان او پی باندې ښودل کیږي. راځو ګران زده کوونکو د الجبر عددونو باندې عملیه. الجبري اعدادو باندې عملي. ګران زده کوونکو لکه څنګه په تېر درسونو کې هم ولوستله،
د هر عدد باندې څلورګونې عملیه اجرا کیږي چې الجبري عددو باندې هم موږ کولی شو څلورګونې عملیه اجرا کړو لکه موږ کولی شو په دې باندې اوله چې دي د الجبري عددو جمع همدارنګه د الجبري عددو تفریق د الجبري عددو ضرب او همدارنګه د الجبري عددو تقسیم عملیه ترسره کړو مشابه او حدود دوه حدونه کله مشابه ویل کیږي کوم چې ورته متحول او د متحول توان لري او یوازې توپیر په عددي ضریب کې وي لکه تاسو ښځې شي مثال ته ګرانه زده کوونکو موږ لرو چې 1/3 a b مربع دا مشابه ده 15 a b مربع یعنی موږ دغه دوه حدونه چې دي یو بل سره مشابه دي موږ د مشابه حدود کې څه شی په نظر نیسو متحولونه په نظر نیسو ځکه چې عدد یو بل سره جمع تفریق تقسیم او ضرب کیږي خو مهمه دلته چې شی د متحول د سا یا متحول مشابه ده کنه ده دلته ګورو مونږ a لرو توان یو ده دلته هم a لرو توان یو ده b لرو توان دوه ده دلته هم b لرو توان دوه ده نور دا ضریب ته مونږ ګورو متحول سره مشابه دي ته مونږ مشابه حدود ویلی شو د حدود الجبري جمع او تفریق عملیه مونږ ترسره کوو ګرانه زده کوونکو د جمع او تفریق حدودو کې مونږ کولی شو یوازې هغه حدونه جمع او تفریق کړو چې مشابه وي او د دوی لپاره نور یوازې د دوی عددي ضریب جمع او تفریق کوو ښه تاسو مثال ته ځیر شئ ګرانه زده کوونکو لکه یو بېلګه مونږ لرو چې 2b جمع 3b همدارنګه منفي 4b کولی شي څو نور عدد هم اضافه کړو لکه جمع جذر د 3b ګرانه زده کوونکو 15 خپله د بنا یو راخلو یعنی 2b چې جمع 3b شي کېږي 15b منفي دلته یې مونږ جمع عملیه خلاصه شو منفي 4b جمع 3 جذر د 3b دلته جذر ده دا ساده نه ده موږ نشو کولی ساده سره جمع او تفریق په خپل حالت کې نیسو اوس د 15b نه چې 4b لاړ شي څو پاتې کېږي ګرانه زده کوونکو یو b پاتې کېږي نو دلته یو معنا نه لري چې ولیکو یو ضرب د دوی ډایرکټ لیکو چې b جمع جذر د 3b څه دا مساوي کېږي ګرانه زده کوونکو د دې b ضریب خو یو ده ځکه چې د 15 نه 4 لاړ شي یو پاتې کېږي یعنې موږ سیده یو هغه لرو b لرو داسې نیسو b موږ مشترک نیسو یعنې b کله چې موږ مشترک ونیوله b چې b باندې تقسیم شي څو کېږي یو کېږي لیکو یو موږ علامت شی ده ګرانه زده کوونکو مثبت جذر مربع د 3 څه ده b چې b باندې تقسیم شي b د b سره ځي پاتې کېږي جذر د 3 نور دغه عدد چې مونږ ترلاسه کړله دا زموږ د الجبري حدودو جمع او تفریق عملیه وله همدارنګه کولی شو نور سوالونه هم حل کړو ضرب عملیه د حدود ضرب کولو لپاره مشابه اوسېدل شرط نه دي د ضرب کولو دوه یا څو حدونو لومړی نوم د طاقت د قواعدو په کارولو سره علامات بیا ضریبونه او په پای کې متحول ضرب کوو د مثال په ډول تاسو ښه مثال ته ځیر شئ ګرانه زده کوونکو مونږ لرو چې 2x مربع y z مکعب د ضرب په حالت کې د ګرانه زده کوونکو مونږ تېر درس کې هم لوستلی و چې قوسونه هم د ضرب معنا ورکوي یا کولی شو چې د ضرب علامه کېږدو ضرب د 4x y مکعب z مربع دا مساوي ده ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو که مونږ 2 سره ضرب په څو کېږي 8 لیکو چې 8 x چې x سره ضرب شي یعنی د طاقت قوانین څخه کار اخلو چې x خپله دلته څو x لرو 2 دلته څو x لرو 1 جمع 1 y خپله یعنی y سره مونږ ضرب کو د طاقت د قوانین له مخې نه قیدې مشابه دي د قیدې نه 1 اخلو 1 جمع 3 ضریبونه یو بل سره جمع همدارنګه ضرب
ځکه چې قاعدې مشابه دي د قانون طاقت له مخې نه د مشابه قاعدې نه یو اخلو تاوانونه مختلفه دي یو بل سره یې جمع یعنی 3 جمع 2 مساوي کېږي. دا موږ وساده کوو اته خپله x یو سه 2 سره جمع شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو 3 یعنی شو x مکعب y 3 سه یو سره جمع شي څو کېږي 4 یعنی y په توان د 4 او z هم 3 سه 2 سره جمع شي څو کېږي 15. دغه و زمونږ د حدود الجبري ضرب سه دوه حدونه موږ یو بل سره ضرب کړله سه یو حد موږ ته لاسته راغله چې اته x مکعب y په توان د 4 z په توان د 15 ده. ګرانه زده کوونکو د حدود الجبري تقسیم د حدودو تقسیم لپاره لومړی علامه او بیا ضرایب او په اخره کې متحول د طاقت د قوانین په واسطه تقسیم کوو. ښه تاسو ځیر شئ ګرانه زده کوونکو بېلګې ته موږ متحول لرو سه دوه ضریب الجبري لرو سه دوه x مکعب y په توان د 15 او z په توان د منفي و. دا ایمونگا د الجبری یو حد ده. تقسیم پر 12 y په توان د منفي و x په توان د 2 z په توان د 2m دا مساوي کېږي. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو چې موږ څه شی کوو اول 2 او 12 اختصاروو یو سه 2 سره ضرب شي څو کېږي 2 کېږي شپږ سه 2 سره ضرب شي څو کېږي 12 کېږي یعنی موږ لرو سه یو پر شپږ. دلته ګرانه زده کوونکو موږ ګورو چې متحول څه شی ده x ده. لاندې ګورو چې موږ x متحول لرو که نه دلته ګورو چې موږ د x متحول لرو. نو د قاعدې څخه یو اخلو موږ په تقسیم کې د طاقتونو د قوانین له مخې توانونه منفي کوو یعنی x صورت کې کوم x دی توان څو ده 3 ده 3 په مخرج کې توان څو ده د x 2 ده منفي 2. بله متحول چې موږ لرو هغه y ده په صورت کې هم لرو په مخرج کې هم لرو یعنی قاعده یو بل سره مساوي ده توانونه یې د طاقت قوانین له مخې تفریق کوو یعنی y توان یې څو ده 15 د صورت 15 منفي مخرج ته راځو څو د توان منفي و ده په قوس کې لیکو منفي و. بله متحول موږ ګورو چې لرو ګرانه زده کوونکو z په صورت کې هم لرو په مخرج کې هم لرو د طاقت قوانین له مخې نه د قاعدې څخه یو اخلو توانونه موږ منفي کوو یعنی z د صورت z توان څو ده منفي و منفي و منفي د بل z هغه چې ده مثبت 2 ده مثبت 2 m موږ په صورت کې بیخي m نه لرو m خپله لیکو دلته کولی شو چې د قاعدې نه یو اخلو z منفي و منفي جمع 2 باندې دلته ګورو ګرانه زده کوونکو موږ په مخرج کې m هم لرو داسې لیکو چې ضرب دی یو پر m باندې. دا اوس موږ ساده کوو داسې لیکو چې یو پر شپږ m ځکه چې د دې صورت هم یو ده او د دې صورت هم د دې مخرج شپږ دی ضرب دی m سره نو دا کېږي چې یو پر شپږ m او بل متحولونه ساده کوو کله چې ساده کو x د 3 نه څه 2 لاړ شي یو پاتې کېږي s ورته نه لیکو y لیکو چې 15 ګرانه زده کوونکو منفي سره ضرب شي کېږي مثبت و همدارنګه z منفي و منفي سه مثبت سره ضرب شي منفي کېږي منفي 2 دا مساوي کېږي دا نور هم موږ کولی شو چې ساده کړو. هر عدد څه مخرج ونه لري ګرانه زده کوونکو موږ ویلی یو څه د هغې مخرج یو ده نور مخرج سره ضربوو صورت سره ضربوو شپږ m سه یو سره ضرب شي کېږي شپږ m یو سه x سره ضرب شي کېږي x ګرانه زده کوونکو دلته دا هم ساده کوو y 15 سره جمع شي څو کېږي 12 z منفي و او منفي 2 منفي 9 کېږي یعنی ایمونگا متحول ساده شده دسی هم کولی شو چې مونږ ولیکو مساوي ده x y په توان د 12 د z توان وګورئ ګرانه زده کوونکو منفي ده یعنی دا که مخرج ته مونږ راوړو د دې مثبت کېږي یعنی شپږ m z په توان د مثبت 9 منفي و مثبت شده دغه زمونږ د الجبري حد اخري تقسیم جواب راووتله. بیا پکې ترسره شوی نه وي یعنی څلور x مربع y دا سیدی یو مونوم ده
او همدارنګه بل څه دي بینوم ده. بینوم ده په دې معنا چې مونږ دوه حد ولرو چې د هغې په منځ کې د جمع یا د تفریق یو علامه شتون ولري، لکه 3x په توان د 4 y مکعب منفي 11 ab مربع. دې ته مونږ ویلی شو بینوم. بل حد چې مونږ لرو دې ته ترینوم وایو چې یعنې 3 حده ولري. د نوم نه هم معلومیږي ترینوم، یعنې که داسې حد ولرو چې منفي 3 ab جمع 4x y مکعب منفي 3x په توان د 4 y په توان د 3. دې ته مونږ ترینوم ویلی شو ځکه چې دلته 3 د الجبري 3 حدونه شتون لري. همدارنګه پلینوم. ګرانه زده کوونکو چې مونوم نه ډېر شو مونږ بینوم ته هم پلینوم ویلی شو او ترینوم ته هم پلینوم ویلی شو، خو په عمومي ډول پلینوم هغه افاده ته ویلی شو چې د 3 حد څخه زیاته وي، یعنې د یو حد څخه چې زیاته یې کیدای شي 2 حدې، کیدای شي 3 حدې، کیدای شي 4 حدې، لکه منفي 3 ab جمع 2 ab. دا یو پلینوم ده، یا کیدای شي چې داسې اوسي بله افاده منفي 4 x مربع y جمع 2 x مربع z. همدارنګه منفي 3 x y z. همدغسې مثبت 2x. هر څومره چې حد ولري دې ته مونږ کولی شو چې پلینوم ووایو، خو په عمومي ډول پلینوم د افاده هغه نوعې ته ویل کېږي چې د مونوم څخه ډېره وي، یعنې مونږ بینوم ته پلینوم ویلی شو خو پلینوم ته بینوم نشو ویلی. همدارنګه مونږ ترینوم ته پلینوم ویلی شو خو هره پلینوم ته مونږ بیا ترینوم نشو ویلی. دا و زمونږ د افادو انواع. ګرانه زده کوونکو، دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه. تر بله جلسې پورې چې زه ډاکټر یاسمین معصومي ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت د خدای